هغه بندیان چې طالبانو سره څو ورځې وړاندې خوشي کړي وو نن یې افغان دولت په اړه وضاحت ورکړ. دا بندیان نظامي کسان وو او که موږړي ویډیو کې راسره بشپړ حال لیدلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو نیکمرغه. د امنیت شورا طالبانو تر 40 زیات مالکیان را خوشي کړي او 1 میاشت وړاندې نیولي وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له لوري د راخوشي شویو 80 بندیانو له ډلې یوازې 19 افغان سرتېري او نور ټول مالکیان وګړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د دوی له پلټنو وروسته معلومه شوه چې طالبانو ټول خوشي کړي کسان 1 میاشت مخکې نیولي وو. ښاغلی فیصل نن شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل د طالبانو له لوري په کندهار کې د 100 راخوشي شویو بندیانو له ډلې 10 د حکومتي ځواکونو کسان او 10 ملکیان دي. نوموړي همدارنګه په لغمان کې د هغو 40 بندیانو د خوشي کېدو په اړه وویل چې له ډلې 9 د امنیتي ځواکونو غړي دي او 10 ملکیان دي. 12 هغه پولیس دي چې په خپله طالبانو ته تسلیم شوي وو او په دوی کې 6 تنه د ترهیز شوي پولیس دي او 3 تنه د زراعت ریاست ملکي کارکوونکي وو. هغه وویل طالبان دا خوشي شوي کسان تېره میاشت نیولي وو او اوس دغو کسانو په اړه څېړنې روان دي او کیدای شي ځینې یې زنداني شي. هغه همداراز ادعا وکړه چې نیول شوي کسان ربړول شوي وو او له سره صلیب څخه غواړي چې د ټولو اصولو مطابق له طالبانو وغواړي چې د بندیانو له ربړولو لاس واخلي. ښاغلی فیصل طالبان تورن کړل چې په وینا یې له امریکا سره د سولې هوکړې لاسلیک کېدو وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې ملکي وګړي د افغان پوځیانو په نامه نیسي ترڅو تر شوې دغه سره سم د افغان حکومت اړوند د 1000 بندیانو خوشي کولو شمېر ورپوره کړي. ښاغلی فیصل زیاتوي افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو او په ځانګړي ډول د بندیانو خوشي کېدو په برخه کې هیڅ ډول شرطونه نه لري. د هغه په وینا دوی ژمن دي چې د ولسمشر محمد اشرف غني له فرمان سره سم د 1500 طالب بندیانو هغوی عمر، روغتیا حالات او بند مودې ته په کتو خوشي کړي، خو په وینا یې باید تاوتریخوالی کم کړي او یا هم اوربند ته غاړه کېږدي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.